زه هېڅکله دې ته علاقمند نه یم چې خلک وویشم، په ډلې وویشم. زه غواړم یووالي دپاره کار. یووالي. ښه، که په لنډو ټکو کې دا وایي چې عبیدالله حسام څوک او څوک شو؟ عبیدالله حسام یو د ژوند دپاره خاص پلان نه درلود، تګلارې نه لرله، د راتلونکي په فکر کې نه و. زه مطمئن یم چې ډېر داسې ملګري وو چې ویل به یې ولې شریعت شروع کوي او ځان نه ملا جوړوي. داسې څوک وو که څنګه؟ یعنې په دنیا کې په دې ټول ژوند کې به ما تر ټولو ډېر لوی کار چې کړی یم دا د شرایط مې ولوستل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمت الله. حکمت پادکاسټ ته ښه راغلاست. تاسو دا ویډیو کولی شئ د قمر انسټیټیوټ په فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل او ساوند کلاود کې واورئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ سره په خپرونه کې تل په شان میلمانه یې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو او نننۍ خپرونه کې موږ سره ډېر ګران ملګری او درون شخصیت میلمه دی. انشاءالله مطمئن یم چې تاسو د هغه ویډیوګانې کتلي دي او ډېرې خوږې ویډیوګانې جوړې او ډېر خوږ انداز سلام هم لري. ګران ورور عبیدالله حسام، تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه ریاض هر ورور، کله راشئ. خیر وسې، کور دې ودان. الله تعالی دې تاسې ته او ټولو هغو ملګرو ته خیر ورکړي چې د خلکو د خیر ښېګڼې فکر در سره دی. ګران ورور، ستاسو دا سلام ډېر خوږ دی. یو جالبه قصه به وکړم، خیر دی. لندن کې به دا موږ به ملګري انډیوالان چې کور ته به راتلو ټولو به ویلې السلام علیکم، زه عبیدالله حسام یم. نو دې سلام کې څه راز شته که څنګه؟ طبیعي سلام دی. زه پې دومره پخپله نه پوهېږم، دې ځانګړتوب ته نه یم متوجه شوی. یو روغتون کې ومه، یو څوک راغی راسره اشنا شو، بیا یې راته ویل چې زما ماشومانو یعنې زوی ستا سلام یې زده کړی دی او کور ته چې راننوځي نو همدا وایي چې السلام علیکم، زه عبیدالله حسام یم. نو هغه وخت پوه شوم چې دا سلام لکه چې کومه ځانګړتیا لري که څنګه چې دا خلک ورته پام کوي. خو زه په طبیعي انداز باندې څنګه چې یعنې داسې پام مې ورته نه وي چې یو خاص سټایل ورکړم سلام ته. طبیعي سلام دی. په همدې باندې مې پیل کې ویډیوګانې شروع کولې. بیا وروسته ملګرو ویل چې ځینې کمنټونه به مې لیدل، خلکو ویل چې ضرور نه دی چې هر دفعه سلام واچې دغه ځان معرفي کړي. نو بیا دا سلام مې پرېښوده د ویډیوګانې اخر ته چې په همغې باندې سره خدای پاماني وکړم خلکو سره. نو اوس ویډیوګانې شروع کوم ځکه ځینې وخت کې موضوعات جالبه دغه شي، یو څوک یو چاته جالبې شي بیا تر اخره در سره پاتې کېږي. نو په اخر کې بیا په ټولو باندې سلام کوم. او نه، ډېر خوږ سلام دی ماشاءالله. ډېر ملګري انډیوالان خاص داسې یو انداز لري که نه. ستاسې غوږونه او ستاسې اورېدو دا قوه نه ډېر داسې ماشاءالله جذابه دی چې نه السلام چې دا یوټیوب فیسبوک ګوري بس عبیدالله حسام راشي او دا ښایسته سلام. رښتیا هم خلک ډېر ځوانان خوښوي ماشاءالله. راځو یو څو پوښتنې کوم لنډې لنډې انشاءالله. اوله پوښتنه دا ده چې سهار پاڅېږي د خوب څخه څه کوئ؟ سهار طبیعي روټین چې ورته وایي، هغه ورځنۍ چارې چې څنګه پیلوو هغه دا دی چې سهار کله چې الله تعالی توفیق راکړی، سهار له اودس وروسته هڅه دا وي چې په جمع باندې لمونځ وکړو. وروسته له هغې نه کور ته راځم، یو څو شیبې ذکر و اذکار، ورپسې تلاوت، بیا یو حدیث زده کول. دا زما هغه معمول کار دی چې زه کوم. او دا ځکه کومه چې ما په دې برخه کې ویډیو هم جوړه کړې وه ملګرو ته چې څنګه خپل ژوند برکتي کړو. یوه لاره دا ده چې سهار وختي انسان راپاڅېږي، لمونځ وکړي، هڅه یې دا وي چې په جمع یي، بیا ورپسې ذکر و اذکار، د قرآن کریم ډېر کم تلاوت یا ډېر که کولی شي، یا ورپسې د یو حدیث زده کول، دا د انسان په ژوند کې برکت را پیدا کوي. او د سهار عبادت چې هر څوک کوي ټول عمر به بریالي وي، د الله تعالی مرسته به ورسره وي، توفیق به ورسره وي. زه له ډېرې پخوا چې فکر مې ورته بیخي نشته چې څومره موده به کېږي، خو ډېر پخوا نه چې لمونځ مې پیل کړی او دا مې عادت دی چې سهار چې لمونځ کوم، ورپسې تلاوت کوم، ورپسې ذکر و اذکار کوم. او دا هر مسلمان ورور ته زما
سپارښتنه ده چې دا کار دی وکړي. ځکه دغه ټول هغه څه دي چې انسان ته د مثبت انرژي ورکوي او د ورځې په چارو کې انسان سره الهي مرسته توفیق لري انسان، نو ځکه دا ډیره مهمه ده. ورپسې سهار وخت د چای اشتیا ډیره نه وي، هڅه دا کوو چې په دفتر کې وسکو، بیا آمادګي د دې چې دفتر ته لاړ شو، دفتر ته ځو، ورځنی چاري بیرته راځو. کله چې زه دفتر ته ځم په لاره کې ټوله هڅه مې دی ده چې وخت کمی او کارونه ډېر وي، انرژي ورسره کمی، نو انسان مجبوره کېږي اړ کېږي چې باید خپل هغه وخت نه ډېره ګټه واخلي. زه په موټر کې چې یم په غوږونو کې مې هیډفون یا ګوشکي درسونه اورم، هماغې نه ډېر استفاده کوم، ځکه څومره چې انسان پوهېږي هماغومره پوهېږي چې دی نه پوهېږي. هماغې په خاطر باندې ټوله هڅه دا چې انسان باید یو څه زده کړي او نورو ته یې ورسوي. دفتر کې معمول کاري، دفتر نه چې راځم کور ته بیرته بچو سره یو څو شېبې وخت تېروم، بعد د هغې نه مطالعه کوم، مطالعې نه وروسته یو څو شېبې یا ټلویزیون وګورم یا ځینې پروګرامونه یا وګورم، بیا ورپسې نو خوب وي. بیا رخصتۍ وخت کې معمولا مطالب لیکم، ویډیوګانې جوړوم او مطالعه کوم، او کله کله پکې ورزش هم لا وشي. ښه ماشاءالله. خوښې خواړه مو څه دي؟ ټول مې خوښېږي یاره، د خوړو کې داسې خاص دغه نه لرم چې دا مې خوښېږي، چې هر شي تیار وي بس پرې راشم خورم یې. پلاو که قورمه؟ پلاو هغه ازبکي پلاو. ازبکي پلاو چې لږ نرم وي، پلاو چې نرم وي، وریجې چې نرم وي بیا مې خوښېږي. بیا خو ځکه بیا تشویش مې دا وي چې یو خو وزن زیاتوي او بل خوند ونه کړي، نو دا خو بیا دوه تاوانه. خو مونږ خبر شوي چې داسې ترکمن پلاو ته چېرته خاص ځې او هلته ترکمن پلاو خورئ؟ کله کله ملګري ستاسې په شان لطف کوي، تا هم یو ځل بولي نو ملګري لطف کوي، کله کله ځو ازبکي پلاو مزه کوي واقعیت. خو د هر څه د انسان په ژوند کې یعنی ارزښت لري، که پلاو دی، که لوبیا ده، که بانجان دي، که هر څه دي، یعنی دا یو ته متواتر شکل باندې مخوره په وجود کې دی او کمې حس کېږي. که ته ډېر یو شی خوري هغه هم صحیح نه دی. یعنی انسان باید په ژوند کې خصوصا په خوړو کې ډېر توازن وساتي، هر شی وخوري، متنوع وخوري او کم کم وخوري. ښه. فوټبال که کرکټ؟ دواړه. فوټبال کې خو ماشاءالله لږ تکړه مې. کرکټ نه وخت کرکټ کې به مشکل دی چې یو ځل آوټ شي نو بیا به پته مې چې سبا بل ورځ دی بیا لوبه شروع کېږي، یو ځل چې خلاص. فوټبال کې به خواله دی چې سړی متحرکي، که یو ګول دی مس کو بیا د سره چانسي توپ راځي بیا به دغه کې. مقصد کرکټ کې به چې آوټ شي به سړی څه خفه شي. جمنازیمونه ماشاءالله درته ښه معلوم دي، لږ ناوخته ناوخته فوټبال ته هم ځئ که نه؟ والا کوی نه کېږي، ځکه د فوټبال داسې یوه لوبه ده چې په میدان کې سړی په ځان نه پوهېږي، خو چې ته کله وځې بیا پوهېږي چې څومره ورزش دی کړی. دا نور ورزشونه مثلا که جیم ته ځې یا د بدن ښکلا دغه نور ورزشونو ته ځې، هلته بیا سړي حوصله کمه، یو شی به جیږي نو شمار یې به چې 12 14 څو شو. نو فوټبال ښي سړی په ځان نه پوهېږي، هیجان کېږي چې کله خلاص شي بیا پوهېږي چې په لاره تللی نه شي دومره ستړی شي. ښه ډېر ښه. یوه مېرمنه که دوه؟ یوه. په اوسنۍ وخت کې اوسنۍ شرایطو کې اوسنۍ وضعیت ته په کتو یوه. وضعیت ته په کتو او یوه. ښه دا ډېر ښه مقصد چې ورینده. ځکه د قرآن کریم د ظرافت ته که د انسان پام شي، څو ښځې کول ډېر لوی مسؤلیت دی او کله کله انسان په ګناه کې واقع کېږي. ځکه کله چې تاسې د قرآن کریم د آیات سیاق او سباق ګورئ، هلته یو خاص ظرافت پکې شته دی. قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې کله تاسو د یتیمانو پالنه باندې ډارېږئ، نه شئ کولی که نه، فانکحوا ما طاب لکم من نساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. یعنی که تشویش در سره دی چې عدالت به نشي کولی نو بیا یوه. خو که څوک عدالت کولی شي، وسې لري، ډېرې لاښې دي، خو عدالت شرط دی. عدالت شرط دی. ښه. که د افغانستان نه بغیر کوم بل هېواد دی غواړي چې پکې اوسېږي، هغه به کوم هېواد دی؟ ترکیه. ترکیه؟ ما مخکې فکر کوم ورور به بل ملک وي، سعودي وي. سعودي ترکیه د طبیعي ښایست خاطره که څنګه؟
ترکیه کې خواله دا دی چې هم موډرن ژوند شته، هم دودي ژوند شته، هم پکې هر څه پکې ښه دي. خو دا خو ضرور دغه خو ځینې خلک وایي چې ولا سعودي ځکه چې هر دفعه به حج ته ځم عمرې ته ځم، خو ترکیې نه هم تللی شي، افغانستان هم تللی شي. اوس خو تیارې کې کېنه 2 ساعته بعد په مکه کې. ښه ډېر ښه. که ووایې لنډ ووایې عبیدالله وسام څوک دی؟ لږ شخصي ژوند باندې ووایې، درس او تعلیم او ریاض ورور راځه دا نننی بحث له علمي دغه نه ډېر اړخ نه ډېر راوباسو، په عادي بحث باندې بدل کو، ځکه معمولا علمي بحثونه کوو. کیدای شي دا زما ژوند کې داسې څه چې نورو ملګرو ته ګټور وي. هر انسان په ژوند کې ځانګړي حالتونه لري چې د بل انسان له ژوند سره اړیکه ډېره ټینګوي. کله چې دغه انسان دا خبره واوري پوه شي چې زه هم په دې حالت کې یم، نو کله چې دا انسان بریالی راوتلی شي، زه هم دغه ژوند یا دغه حالت نه راوتلی شم. عبیدالله حسام یو ګناهګار انسان و، عادي انسان، هیڅ د ژوند دپاره خاص پلان نه درلود، تګلاره نه لرله، د راتلونکي په فکر کې نه و. بالاخره یوه ورځ ستونزو را چاپېر کو، ډېر پخوا حالات په ترنګلی شو، اندېښمن شو راتلونکي ته، د خپل ځان په اړه چې بالاخره دا اوس څه ژوند شو، دا څه شو، مشکلاتو کې راګیر. الله تعالی ته یې سجده وکړه. همغې ورځې نه وروسته د زما ژوند مسیر بدل شو. همغه ورځ چې مې سجده وکړه او الله تعالی ته مې په ژړا باندې زاري وکړه چې یا الله زه نه پوهېږم چې څه وکړم، ته راته لار وښیوه. له همغې ورځې ما خپل د ژوند مسیر پیدا کړو. په ډېر عادي کارونو به ما ځان ته خپل راتلونکي تضمینوله. یو کوچنی کار به مې وکړو، راتلونکي به مې تضمین شو. مثلا سختې خو هر انسان ګالي، توفیق مې پیدا کړو چې سختې وزغمم، تکلیف وزغمم، هڅه وکړم، انرژي پیدا کړم. سهار به ټول خلک ویده وو، واورې به اورېدلې وي، زه به روان وم درس ویم. عربي مې ویله، انګلیسي مې ویله، کمپیوټر مې ویله، ښوونځی. د څو اونیو څو ورځو په منځ کې د انرژي، د توفیق، د هر څه پیدا شو. په دې معنی هر هغه انسان چې دی نه پوهېږي چې د ژوند مسیر چېرته روان دی او دی څه کوي او ولې اندېښمن دی، ستونزه څه ده، مشکل څه دی، څه باندې نه پوهېږي، یوازې الله تعالی ته یوه سجده وکړئ، د ټول ژوند تضمین به مو هملته یقیني شي درته. له همغې ورځې به تاسې وګورئ، ځکه کله چې ته الله تعالی ته مخ راګرځې، الله تعالی بس په دومره لوی ذات او دومره لوی شان و شوکت باندې ستا مرسته حتما کوي. ځکه الله تعالی ته د دې ټولې دنیا له منځه تګ تر دې اسانه ده چې خپله وعده دې پوره نه کړي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. ځکه دا د الله تعالی وعدې دي او د الله تعالی وعده تریلیونونه وارې یقیني ده چې پوره کېږي. ته ورته مخ وګرځوه، الله تعالی دې ټول ژوند درته تضمینوي. یعنې له همغه ورځې چې ما الله تعالی ته مخ ورګرځولی او په الله تعالی مې توکل کړی دی، له هغې ورځې ما تر ننه پورې بده ورځ په ژوند کې نه ده لیدلې. او دا شاید ډېر جالبه خلکو ته مشکلات واړه واړه راځي، تر ټولو مهم شی دا ده چې زړه مې اطمینان پیدا کړی، د انسانانو نه بې پروا شوی یم، الله تعالی ته فقیر شوی یم. هره ستونزه چې مې الله تعالی سره شریکوم، زما مالک دی، هغې راته حلوي. اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك. د رحمان بابا د همدې الفاظو شعر رحمان بابا ډېر کړی چې رحمان چې الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکر در سره وي یک تنهایی. که الله تعالی در سره وي نو څه نه تشویش لري، ځکه دا هر څه نه چې تشویش لري دا هر څه د الله تعالی په واک کې دي. خو که الله تعالی در سره نه وي، که د ټوله دنیا دې په طرف ودرېده، هیڅ ګټه درته نشي کولی. نو همدې په خاطر مې ملګرو ته دا پیغام دی چې هره ستونزه لرئ الله تعالی سره شریکه کړئ. الله تعالی سره په داسې شکل باندې خبرې کوئ چې په دې ډاډه یاستئ چې هغې اوري او ستاسې ستونزه حلوي. یوازې یوه سجده، 2 رکعته نفل همدا اوس وکړه. هره ستونزه چې لري الله تعالی ته ووایه چې ته خو زما په دې ستونزه باندې پوهېږي،
راته حل یې که زه ناتوانه بنده نشم حلولی ته یې راته حل کړه ستا د هر څه تدبیر الله تعالی په غاړه اخلي ته خلاص یې واده مو کړی هو الحمدلله واده مې تقریبا په 2011 کال کې کړی ماشاءالله آنلاین خو چا بلنه نه ده کړې تر اوسه تا ته یاره نه زه معمولا دا بحثونه بیخي کوم نه ښه ډېر ځکه دا بحثونه چې مخکې لاړ شي به فضا بې خونده کېږي نو اول کې ګورم چې یو څوک راته څه وایي پوه شم چې یو موضوع بلې خواته ځي نو بیا هڅه کوم چې دغه موضوع نه اصولي راووځم نه غواړم دا بحثونه ډېر دوامدار یو ښه ډېر ښه ولې مجازي نړۍ ته مخه کړه څه دلیل و څه علت و مجازي نړۍ یو بیل ارزښت لري مجازي نړۍ هم دومره چې خلک فکر کوي چې زیان اړونکې ده هم دومره ګټوره هم ده پخوا وخت کې به خلک ډېر هڅه به وکړه خلکو بالاخره به 200 نفر راټول کړه هغوی ته به واز کو تبلیغ به ورته کو ناست به مجلس به کو یا به یو دینی موضوع ورسوله مجازي نړۍ د دې ستا د پیغام د رسولو دپاره د روشنګري دپاره د ویښتابه لپاره یو تر ټولو ښه وسیله ده چې هر مسلمان ځوان باید پکې فعاله ونډه ولري ما به مطالعه کوله ما به پوهنتون کې زده کړې کولې لوسته به مې دا به مې فکر و چې کاشکې دا زه یو بل چاته م ورسولی شم ځکه دا مهم موضوعات دي مهم معلومات دي د دې دین هره برخه چې ته راواخلې او بحث پې وکړې موضوع جالبه ده په داسې حال کې چې تکراري به یو چاته خو خوندوره به بیا یې د حوصلو وس لري نو د دغه پیغام دغه ارزښت زه دې ته وهڅولم او په دې ټولنه کې د دې ضرورت چې ما حس کړی و بالاخره دې ته وهڅولم چې باید په مجازي نړۍ کې فعال اوسم او د الله تعالی په فضل دغه خبرې دغه پیغام چې زه راټولوم دا د خلکو زړه ته لاره کوي او خلک واقعا یعنی اغیزې ډېر دی خاص نیت مې پکې دا دی چې الله تعالی یو په یو ناچیزه هڅه باندې قبول کړي ځکه که ټوله دنیا زموږ ناراضي او الله تعالی ناراضه وي نو په دې معنی چې خسرت دنیا والآخره خو که هم الله تعالی راضي او هم بندگان طبیعي ده چې هم دنیا او هم آخرت خو انسانان هغه وخت راضي کېږي خوشحالېږي چې الله تعالی راضي او ماشاءالله تاسو به بیرته د ځوانانو په ژبه غږېږئ ماشاءالله ډېر ځوانان ستاسو صفحې تعقیبوي خو راځو دې ته چې څومره وخت مصرفوئ په یو ویډیو باندې معمولا زما د مطالعې سلسله خو معمول ده عادي ده روانه کله کله ځینې موضوعات زه خو د ټولنه کې ګرځم ګورم چې ځوانان څه ستونزې لري دلته اروپا کې خلک راڅخه خپلې ستونزې شریک کوي په کابل کې په نورو ولایتونو کې زه د ځوانانو دغه ستونزې او دغه مشکلات چې دوی لري درکولی شم ښې پېژنم ځکه په دې ټولنه کې لوی شوی یم خپله ما دغه څه چې دوی ورسره مخ دي تجربه کړي دي پسې تللی یم یو مطالعه مې پسې کړې چې دا ستونزه څنګه حل کولی شم چې څه مې موندلي بیا راغلی یم له خلکو سره مې شریکې کړي دي زما ویډیوګانې ځکه خلک ډېرې ګوري چې د دوی اړوند موضوعات پکې دي مثلا یو ملګری ګوري چې ژوند کې مال لري هر څه لري خدای اندېښمني خفګان سره مخ معنوي لاسته راوړنې کمې یا دغې بالاخره چې زه درته ووایم چې ښه ستا ژوند کې دا د مال لري هر څه لري خو دغه معنوي ارزښت پسې چې ته ګرځې دا په مال کې نشته دا په دې شي کې کله چې دی دغه کې د ده زړه یې ومني ځکه د انسان خو په فطرت باندې پوښل شوی دی د انسان فطرت دا دی د الله تعالی لخوا د انسان په وجود کې هغه په نننۍ ژبه باندې وغږېږو چې یو پروګرام دی یو برنامه ده ښه شی مني بد شی پیژني نو کله چې دغه څه د دوی د فطرت مطابق او دوی زړه ته لاره کوي او د دوی د ستونزې اړوند دي د واره دوی اوري ګوري عمل پې کوي ما ته کله کله ملګري په فیسبوک یا په نورو خواله رسنیو کې مسیج وکړي ژاړي وایي تا زما ژوند بدل کړی دی په داسې حال کې ما نه دی بدل کړی دا د الله تعالی یوه وسیله وه چې ته راغلې زما پاڼه دې تعقیب کړه زما ویډیو دې وکتله ما دغه پیغام یو بل ځای کې مطالعه کو الله تعالی غوښتل چې تا ته هدایت وکړي زه درته وسیله کړم
ما ته هدایت وکړي بل ملګری راته وسیله نو دا یو سیستم دی چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکړي په دین پوي کوي دا دین د انسان لپاره د ژوند برنامه ده ته باید د دې برنامې نه خبرې وکړه مکه خبرنامه شو نو ته دغه برنامې نه باید خبرې چې ته ژوند وکړی شي ډېر ښه داسې جالب هغه وخت کوم داسې جالب وخت چې تاسو مجازي نړۍ نه د خوشحالۍ احساس کړی که نه کوم ځوان درته کوم پیغام پرېښی بعضې پیغامونه داسې چې انسان ژوند باندې ډېر تاثیر کوي بېرته خپله نو داسې معمولا چې یو چا راته لیکلي چې جزاک الله خیرا زه خوشحالېږم په دې ځکه زړه کې وایم چې آمین ملګري ډېر نیک نیک پیغامونه لري یعنی تاسې دا د مجازي نړۍ پاڼې وګورئ یوازینۍ پاڼه به زما چې ډېر کم منفي دغه پرې راځي نظرونه دا ځکه چې زه هېڅکله دې ته علاقمند نه یم چې خلک وویشم په ډلې وویشم زه غواړم یووالي دپاره کار او زمونږ راتلونکي زمونږ بریا زمونږ بیرته په پښو درېده په یووالي کې دي هېڅکله علاقه نه لرم هېڅ هغه موضوعاتو باندې بحث سره علاقه نه لرم ځینې ملګري راته مسج کوي دا موضوع باندې خبرې وکړه خو زه هېڅ علاقه ځکه نه لرم زه غواړم دا خلک راټول کړم بېشک ځکه د تقسیم تګلاره هېڅکله نتیجه نه ورکوي بېشک خو د نه ښکاري داسې وخت خو به نه راغلی انشاءالله چې تاسو ویډیو جوړه کړي صرف د لپاره چې صفحه مخکې لاړه شي یا نه هغه ته زما د 2011 کال راهیسې فیسبوک پاڼه ده تقریبا 2011 په دې کې به هر ورځ پوسټونه ډېر عادي شوی دا راول بالاخره مې په دې فکر وکړو چې راځه د متن نور لوستونکي ډېر نه لري یو څه وکړه چې د خلکو ته اساني رامنځته شي یوه دانه ویډیو مې جوړه کړه هغه ویډیو اوس هم په فیسبوک پاڼه کې شته دی عنوان یې دا و چې څنګه خوشحالي ترلاسه کړو او ورته لیکلي مې و چې د دې ویډیو کتلو نه وروسته ښایي تاسې تر ټولو خوشبخت انسان واوسئ په دې ویډیو کې ما د سوریایي عالم محمد راتب النابلسي یوه جمله راواخیسته چې د کوم عالم پورې منسوب قول دی اذا اردت ان تكون اسعد الناس فاسعد الاخرين که ته غواړې د دنیا تر ټولو خوشبخت انسان واوسې نور خوشحاله کړه ما د لنډه جمله راواخیسته ما راځه په دې باندې ویډیو تبصره وکړم او یو حدیث مبارک مې پکې راواخیسته او خپل نظر مې پکې ووایه ویډیو مې واچوله یو ساعت وروسته مې وکته چې دا ویډیو 1.5 کسانو کتلې وه ماشاءالله باور مې نه راته ځکه معمولا به پوسټونو لاکونه کم است ورپسې یو نیم ساعت بعد مې بیا ریفرش کړه چې 3000 کسانو لوستې وه نو دا ویډیو ډېره لاړه تقریبا تر ډېر نږدې وخت کې 9 میلیون نه ډېر کسانو وکته نو زه پوه شوم چې دلته یو څه کمې شته دی چې خلک غواړي ویمومي چې هغه سکون ده خوشحالي ده نیکمرغي ده نو بیا راغلم په همدې موضوعاتو باندې مې ویډیوګان لړۍ شروع کړله تر هغې مخکې مې د علي منصور کیالي د ویډیوګانو سلسله هم ژباړلې وه چې مې شخصي اکاونټ کې خپروله نه په فیسبوک پاڼه باندې چې قیامت او تر هغې وروسته عنوان یې و په هغې کې ساینسي بحثونه شوي وو قرآن کریم څنګه د الله تعالی کتاب د ساینسي دلایل وړاندې شوي وو بیا قیامت او تر هغې وروسته ټول موضوعات باندې غږېدلو نو د خلکو منځ کې ډېر ښه دغه لرو مثبت غبرګون لرو هماغه ویډیوګانې دا وي او بل تر ټولو مهمه دا چې د الله تعالی توفیق او مرسته وه الله تعالی وغوښتل چې یو بنده یې د دین ته کار وکړي او هغه الحمدلله چې زه ټاکلی وم او وسیله شومه د دې چې د دې آیات د قرآن کریم مصداق شمه چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وقال انني من المسلمين وعمل صالحا وقال انني من المسلمين تر دې بل څوک کومه خبره کېدی شي چې څوک وایي چې د الله تعالی لاره بېشکه د الله تعالی لارې ته دعوت وکړي او ډېر حدیث شته دی چې په دې باندې د دې څه په اهمیت باندې دلالت کوي
نو یو څه چې زه غواړم ووایم او هیره رانه شي، زما په ژوند کې یو ډېر مهم څه چې ارزښت یې لرو عمره وه. ښه ډېر ښه. کوم کال و؟ 2018 کې ښه دا اوس وخت همدغسې نږدې وختونه 2-3 کاله مخکې ښه عمره کې مې چې کومه دعا کړې قبول شوې. تاسې باور کوئ په سترګو مې لیدلي. یوه دعا مې دا وه چې یا الله ما خو ستا د لارې علم ولوست، نو اوس توفیق راکړه چې ستا د دین ته خدمت وکړم، کار وکړم، او ما یو هغه څوک کړه چې ستا د دین خادمي. بېشک یعنی دغه ویډیوګانو چې د دومره پراخ دغه پراخه توګه باندې خپرې شولې، زړه مې دا ګواهي ورکوله چې زما دعا قبول شوې ده. ډېرې دعاګانې مې هلته کړې وې، ټولې مې ډېرې مې لیدلې دي چې قبول شوي دي، او پته مې چې نورې مې هم قبلېږي انشاءالله. کله مو چې شریعت شروع کړو که نه، دا دوه ورونو خو تشویق کړئ. زه مطمئن یم چې ډېر داسې ملګري وو چې ویل به یې ولې شریعت شروع کړئ او ځان نه ملا جوړې، داسې څوک وو که څنګه؟ والا جالبه پوښتنه دې وکړه. هغه وخت کې چې مې نوي شرایط پیل کړه، ملګرو به اورېده، ویل به چې په شرایطو به دې څه کول، ما اقتصاد به دې لوستی وی، انجینري به دې لوستی وی، پیسې پکې دي. یو ډول به نا امیده کېدم چې دا د خلکو غبرګون ولې داسې که نه. خو په یو څه ډاډه وم، ما چې کله شرایط شروع کول پیلول مې مخکې له هغې مې الله تعالی ته په سجده کې یو دغه کړی و، تعهد مې ورسره کړی و چې زه شرایط پیلوم، د روزي، د اقتصاد او د دې شیانو اندېښنه رانه لرې کړه. تاسې باور وکړئ له هغې ورځې چې مې دا کار کړی د تر ننه پورې زه د روزي له اړخه که نه اندېښمن شوی نه یم. ماشاءالله. جالبه کیسه درته وکړم. یو دفتر کې مې کار کوو، له رئیس سره جنجال پیدا شو. حس مې کوو چې باید دا دفتر نور پرېږدم. د رئیس له اتاقه راغلم، کمپیوټر ته کېناستم، لاړم د دندو موندلو په پاڼو باندې وګرځېدم چې یوه دنده مې سترګو لاندې شو. نو اسمان ته مې راز و نیاز وکړو چې دا دنده غواړم. په سبا راته زنګ راغی چې راشه دندې ته. لاړم، امتحان مې ورکړو، کامیاب شو. څو ورځې په هغه دنده کې ومه، بل چانس راغی، دنده مې لوړه شوه، 3 چنده معاش مې لوړ شو. ماشاءالله. همغه دفتر کې مې یو څو 6 کاله شاوخوا کار وکړو. هغې نه بعد فکر مې کوو چې دا دفتر نور فضا یې دغه شوي، ستړې کوونکې شوې ده، ځینې مشکلات مو فکر مې کوو چې باید یو نوې وظیفه پیدا کړم. تر هغې 2 چنده ښه وظیفه مې پیدا کړه او تر اوسه همداسې روان یم. الحمدلله چې د اقتصاد له اړخه مې هېڅ تشویش نه دی پیدا کړی، ځکه همغه وخت کې مې دا تعهد وکړو چې یا الله، او دا مې په سجده کې الله تعالی ته ویل چې زه ستا د رضا په خاطر باندې دیني زده کړې کوم. طبیعي ده چې دیني زده کړو کې به اقتصادي دغه کمی مشکلات به وي، خو ته د اقتصاد بوج په خپله واخله. زه د انسان په توګه دا تشویش راته بیخي مه پرېږده چې د اقتصاد فکر وکړم او رانه دیني او علمي زده کړې پاتې شي. الحمدلله چې همغه دیني زده کړې مې وکړې، ماستري مې پکې وکړه، تر اوسه اقتصادي مشکل سره مخ شوی هم نیم. الحمدلله. جزاک الله خیر. مننه. خیر اوسئ. درنو لیدونکو، تاسو د عبید الله حسام ورور خبرې واورېدلې. ماشاءالله ډېر ښه بحث و. نو دا ویډیو نور ملګرو سره شریکه کړئ. انشاءالله په نورو خپرونو کې هم داسې شخصیتونه به زموږ میلمانه وي، انشاءالله هغوی به راځي، خبرې به کوي. او که تاسو غواړئ چې په کوم موضوع موږ بحث وکړو، تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. حسام ورور تاسو څخه یوه نړۍ مننه. الله دې اجر درکړي. خیر اوسئ. مننه چې راغلئ. ستاسې نه مننه، ټولو ملګرو نه مننه چې زموږ بحث یې تر اخره واورېدو. الله تعالی دې دوی ته او تاسو ټول ته خیر درکړي چې د خیر او ښېګڼې فکر لري. جزاک الله خیر. او درنو لیدونکو، تاسو ته دې الله تعالی اجر درکړي. تر بلې مو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.